سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره واورې مالولې ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړو ما دو درې کوزې او جامې واغوندم وی امبولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا صاحب دا غړغړې پکې شته مالا 13 کاله دې د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې او براخکل دا دې نه دي کړی ویل نه مالا 13 کاله وشو چې کور دی وران یو منځ دې نه دی شوی او 13 کاله پلیت او مردار ګرځیدل دوی په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کنيلار شي کورونو ته او ټرایو کوي خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سرم داسې وبواړي تو وایا چې د خزو سمره غن ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شوی داغه غسل نه وي ټرایو بیا خزه توای چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی وسوای چې خزه دې کور وړاندې او ستام کور وړاندې کړی ولا ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دې د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وی نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وی نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزاو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیا یو زلا وخت ډیر دی توبه به وباس ک الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چه دی دا د قهر نیول د پروردگار فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوګد مرګ اوګد مرض اوګده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وای د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سب کی خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نیک کرامت خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړیو او ډېر لوی مقام ته رسیدلی
خو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دام اچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسم ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسم به ورکی بیا چاله دغه خاص اړی دي. تاسو خیال خزم چې چرګ لاندې اگې دی یو لسګای کی دي وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستی دي د خپل خېټو د پاره. مونږ خلقو د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. د ایمان تقاضې بګوره خلاصي کې بالا خالی امننا خو منافقانو پیغمبر ته وي. منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا. دوی خدای لا او اهل ایمان والا ته دوکا ور کوي په دې لفظ. تاسو نزان خلاصي نو خالی امننا خو منافقانم وي پامننا کار نه. عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کوونکو ته سړی توپ پکار دی. چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو دی بګرځي سوالونه بکې نو دی ته هم سړی توپ پکار. لکه دې میاشتې کې تاسو ګورئ لوی لوی ډډې بګرځي سړی به رایسار کی او ورته وایي مونږ طالبان یو. نو پروسه کال اسه مزید پارا یو نما تپوسو کو مانه هم ګیره سپینا وا نو مال ته طالب ولو طالب مال څه کتابونه ویلې خلاصه وایم نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باسته. نو مال دا دومره عمر چرته وي ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصین وته نه. الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ٹھیک دا او دا مو وای چې طالب ما نو یو خود دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار. ہاں جی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه تیریږه مخکې تیر شه. کله دغه خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جو غټ سړی او نو ځکه ماته غټ او مانده خبره نه ده